د میدان وردګ ولایت اسلامي پولیسو په ښوونیز او روزنیز مرکز کې 1525 تنه پولیسو له لنډمهاله زده کړو ترلاسه کولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د یوې میاشتې په موده کې دغه مسلکي پولیسو ته عقیدتي، نظامي او مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي چې په بیلابیلو برخو کې لکه چک پاینټ، سلاح کارول، تلاشي، نظامي مانورونه، همدارنګه له ولسونو سره د نیک چلند او د اسلامي اخلاقو او عقیدتي برخو کې په عملي او نظري توګه روزنه ورکړل شوې وه او د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دغه مراسمو کې د میدان وردګ ولایت سیمه ییزو چارواکو په ګډون د کورنیو چارو وزارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون کړی و چې فارغ شوو اسلامي پولیسو ته د خپلو دندو او مسؤلیتونو د ښه پرمخ وړلو ترڅنګ د هیواد د دفاع او ساتنې په هکله ویناوې وکړې. دلته چې تاسو کوم زده کړې وکړې، الله دې وکړي چې دغه زده کړې بیا خپل بخښلو کې عملي کړي، ځکه زموږ او ستاسو علم سره سره عمل دا ډېر ضروري دی. په کومو بخښلو کې چې تاسو خدمت کوئ، چې تاسو د دې زده کړو د دې قدرونو او د دې نهادونو اظهار په خپلو مواردو کې وکړئ. مسؤلینو وویل چې دغه اسلامي پولیس له یوې میاشتې مسلکي روزنې وروسته فارغ شول چې ټولنې لپاره به په ښه توګه خدمت وکولی شي. دلته 1525 نفره محصلین ساتونکي لرو چې یوه میاشت زده کړې وکړلې او اوس یې د فراغت ورځ ده، او بل هغه محصلین دي چې هغه ساتنمنان دي تقریبا 2 نفره چې د امن عامې دلته راغلي دي او د ساتنمنۍ په برخه کې زده کړې کړي دي. فارغ شوو پولیسو وویل چې په ښه او مسلکي توګه یې عملي او نظري زده کړې ترلاسه کړي دي او د دندو پر مهال به ترې په ښه توګه استفاده کوي. موږ خو دلته تعلیمي زده کړې وکړې او په مسلکي زده کړې مو وکړې او په ضمن کې نورو درسونه وویل او رقم معلومات موږ د استادانو نه ترلاسه کړل چې هغه د اسلحې زده کړې وې، د نورو تلاشۍ زده کړې وې، د کمین په حساب کې زده کړې وې، نو بیلابیل معلومات موږ ترلاسه کړي دي. انشاءالله موږ چې دا درس ویلې موږ ډېر تکړه سو او په چک پاین کې، تلاشي کې، چاپو کې، عملیاتو کې موږ ډېر ښه پرمختګ وکړو او ډېر ښې لاسته راوړنې به ولرو او خلکو ته به ډېر ښه امنیت برابر کړو، تأمین به یې کړو. بل مو مسلکي زده کړې وکړې، دیني زده کړې مو وکړې، عصري زده کړې مو وکړلې، نو ډېر زیات کوښښ موږ په دا یوه میاشت کې وکړی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د ټوپ په دښته کې په یوه پراخه سیمه کې جوړ شوی دی چې د زرګونو پولیسو د مسلکي روزنې لپاره هر ډول اسانتیاوې پکې شتون لري.